د زمري یا اسد 24مه چې د اشغالګرو له ماتې سره برابره ده 4 کاله وړاندې پر همدې ورځ د افغانستان سرسپارلي مجاهدین کابل ته داخل او اشغال یې مات کړ د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو زرینه ورځ بولي. بس خوشاله یم، ازادي ده، خپل هیواد زه خپل هم د پار خواطلی یم، خپله مې لوحې مو لیدلې، خوشحاله دی نه بس خدای وکړي چې امن داسې قایم اوسېږي او موږ په دې باندې خوشحاله یو. الحمدلله ډېر خوښ یم، ډېر خوښ. دا خو یو سپېڅلې ورځ ده د ټول امت مسلمه لپاره، نه د افغانستان لپاره. دا د ازادۍ د کفارو د شکست دا ډېر یو ښه ورځ ده. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د اشغال پر وخت یې ګڼ شمېر تکلیفونه ګاللي چې اوس د دې پرتمینې ورځې په خوند پوهیږي. دوی زیاتوي چې د اسلامي امارات د راتګ سره سم په هیواد کې د امن ترڅنګ د آبادۍ کارونه پیل شول او وایي د ازادۍ دغه ورځ به په خوښیو ولمانځي. خوشحاله یم بوس او نور هیوادوال هم دغه غوښتنه او هیله مې ده چې ټول دغه لوړ هغه ولمانځي، دغه ورځ ولمانځي او موږ ونه ډېر خوشحاله یو اسلامي امارات نه بوسي. د اسلامي امارات پر راتګ ډېر خوشحاله یم. خدای دې وکړي چې بل اشغالګر دولت دې ملک ته بیا رانشي، موږ دغه د خوشحالۍ ورځ باید په ډېر احترام او په ډېره مینه سره ولمانځو. د 1400 هجري لمریز کال د اسد یا زمري میاشتې په 24مه نیټه د میدان وردګ ولایت له فتحې وروسته له همدې لارې مجاهدین د هیواد پلازمینې کابل ته ننوتل، اشغال یې مات او د هیواد واګې په لاس کې واخیستې.